السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن زلبیه، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره درې ډېر خوندور نوي او په زړه پورې بایو راوړي دي. نو واقعا چې کله تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې دغه بایو ولګوئ، نو تاسو فیسبوک آی ډي به ورسره ډېره سټایلش او ډېره خوندوره ښکاري. نو نوي بایو دي، بالکل ډېر ښایسته او خوندور بایو دي. راځم تاسو ته بایو درښایم، خو مخکې له دې چې دغه ویډیو پیل کړم، که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو، دغه بایو به ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې هم اچولی وي. نو دغه زما خپل ټلیګرام چینل او ټلیګرام ګروپ دی، دلته به ما تاسو ته پیسټ کړی وي. او دغه پخواني بایو او دلته نوي بایو هم زه تاسو ته په دلته پیسټ کړم، او همدارنګه ډسکرپشن کې هم تاسو ته پیسټ کوم، او ډسکرپشن څخه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. او د هغې ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته چې څنګه موږ کولی شو د یوټیوب ډسکرپشن څخه یوه لیکنه کاپي کړو، نو هغه هم تاسو کتلی شئ. نو راځم دوستانو، تاسو به دلته دغه څو بایو چې ما تاسو جوړ کړي دي، نو دغه د ری وړه بایو چې کوم دي ډېر خوندور او سټایلش بایو دي، تاسو ته دلته ښکاري دوستانو. نو دغه درې وړه زه تاسو ته په ډسکرپشن کې او ټلیګرام چینل کې اچوم، دا به تاسو کافي کوي. هر یو بایو چې تاسو خوښ وو نو دا به تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې ولګوئ. زه راځم فیسبوک آی ډي پروفایل ته. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه، را به شئ تاسو خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي راغلی، یو دغه بایو ده، او همدارنګه تاسو دغه چې کله بایو لګوئ دوستانو، دغه منځ خوا کې کوم نوم چې راځي، زما نوم خپل نوم ده، دا نوم به تاسو چینج کړئ، خپل نوم به پکې ولګوئ. نو دغه به تاسو مکمل دغه ریموو کړئ، او دلته به تاسو بل بایو پیسټ کړئ، او کوم نوی بایو چې دی نو ډېر خوندور او سټایلش بایو دي، تاسو ته دلته بیا ښکاري دوستانو. نو دا دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه ډېر خوندور په زړه پورې سټایلش بایو دی چې فیسبوک آی ډي باندې پروفایل باندې تاسو لګولی شئ. هغه نور بایو هم تاسو چې هر یو خوښ وي په خپل فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ. نو دوستانو، دا زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې تاسو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک او د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.